بزګران د خپلې کړې خوارۍ حاصل راټولوي. سږکال د ننګرهار کانال ریاست اړوند په 3000 جریبه ځمکه هندواڼې کرل شوي چې د مسؤلینو په وینا سږنی حاصل یې د تیر په پرتله زیات دی. اټکل نه مخکې نه به د همدغه 3000 جریبه ځمکو څخه 15000 ټنه هندواڼه ترلاسه شي. د سږکال د هندواڼو حاصلات د تیر کال په پرتله یو اندازه ښه دی. تیر کال د همدغه هندواڼو اندازه شاوخوا 12 ټنه وه چې سږکال ترې 3 ټنه زیاته هندواڼه ترلاسه شوې ده. پلورونکي هم د هندواڼو له سږنیو حاصلاتو خوښ دي او وایي تر هغو هندواڼو یې ګټه او مینوال ډیر دي کوم چې له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د کانال په ساحه کې د هندواڼې خرڅه وه په سړک باندې او انشاءالله سږکال ډېره ښایسته زمینه برابره ده او حاصلات هم ډېر ښه دي او د ډېرو زیاتو غریبو خلکو کار پکې جوړ دی. هندواڼې خټکي چې راځي دا د فارمونو نه راځي، د کانال د مربوطاتو ځمکو نه. سږکال انشاءالله حاصلات هم ډېر زیات دي، ښه حاصلات یې کړي دي او بله دا چې د ډېرو خلکو د غریبو خلکو پکې کاروبار برابر دی. څوک هندواڼه کري، څوک یې شکوي، څوک یې راوړي، څوک یې خرڅوي. د هندواڼو د سږني حاصل زیاتوالی دلته میشت په زیات شمیر بیروزګاره ځوانان هم په کار کړي دي. دغلته هندواڼې چالومه او تقریبا موږ 13 نفر ډله جوړه کړې. دا د کانال ځمکه کې هندواڼه کرل شوې ډېر خوشحاله موږ کار زمینه موږ دلته برابره شوې ده. کورونه هم دلته دي، ټول شپې ورځې کار زمینه د پردیو ملکونو نه پاتې شوي ده. د خپل کور کې کار هم پیدا شوی. ډېر خوشحاله موږ د شرکت والانو ډېر خوشحاله یو، د دولت غړو هم ډېر خوشحاله یو چې موږ د کار زمینه دلته برابره کړې په خپل کورونو خوا کې. ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې په زیات شمېر اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. باورونه دا دي که دولت په دې ولایت کې کرنیزې برخې ته پام ډیر کړي نو له دې درکه به زیات عواید ترلاسه کړي.